هیپی هیپی ویل کېږي خوشحالي ته. هیپی خوشحالي HAPPY هیپی هیپی معنا خوشحالي. I am happy today. زه نن خوشحاله یم. I am happy today. زه نن خوشحاله یم. السلام علیکم حاضر قدرمن عزتمن امید ہے کہ خوشحال ہوئے دا क्लास 24 ته انیت لروشتام پڑھتائی کچیره توسه स्टार्ट نه په انګلیش بالکل स्टार्ट نه پارسونه د کوایش است انګلیش د چینل نه شپ پارسونه مند دا بالکل स्टार्ट نه دی صحیح دو پدا شو دا کې استای وکیبلری سره د جمله صحیح دو چې وکیبلری په جمله شې سره کې استعمالي شي ارسنه به هم ځای کاوه د مو چینل سره سبسکرایب کې او لایک کې چې مخشه کلاس نه ویغه نه توسه پیرا د کلاس است صحیح دو. فرند فرند ویل کېږي ملګری ته. FRIEND فرند فرند معنا ملګری. She is my friend. هغه زما ملګری ده. She استعمالیږي یعنی د جنې د پر استعمالیږي صحیح ده. He استعمالیږي د هلک د پر صحیح ده. She is my friend. هغه زما ملګری ده. تو د تو مطلب دی تا. TO تو معنا تا. He goes to school. هغه سکول ته ځي. He goes to school. هغه سکول ته ځي. دلته چې کوم دا هی استعمال شو دا د حالک د پر استعمالیږي. دا مخکې سنټنس چې کوم شی استعمال شو دا شی د جینې د پر استعمالیږي. ان دلته خالی د لش کی سوچو تا وکي صحیح ده. پلی پلی ویل کېږي لوبې کول ته. PLAY پلی پلی معنا لوبې کول ته ان کل کول ته دا تایي. وی پلی فوټبال مونږ فوټبال کل کی یعنی مونږ فوټبال کلاوي. وی پلی فوټبال مونږ فوټبال کلاوي کل کوي صحیح ده. ناو ناو ویل کېږي ها اوس ته. ناو اوس. they are working now. هغوی اوس کار کوي. they are working now. هغوی اوس کار کوي هنه لګیا دي. very much very much ویل کېږي ډېر زیات. very much ډېر زیات. I like tea very much. زه چای ډېره خوښوم. I like tea very much. زه چای ډېره خوښوم. like یې خوښول ته ټي ویل کېږي چای ته. strong strong ویل کېږي مضبوطه. strong مضبوطه ویل کېږي صحیح ده. my brothers is strong. زما ورور مضبوط دی. my brother is strong. زما ورور مضبوط دی. cold cold ویل کېږي یخ ته انې سړه ته ویل کېږي. cold یخ. the weather is cold. موسم ډېر سوړ دی. the weather is cold. موسم ډېر سړ دی. پلیز پلیز یې مهرباني ته. پلیز مهرباني. open the window please. مهرباني وکړه کړکۍ خلاصه کا. open the window please. مهرباني وکړه کړکۍ خلاصه کا. window کړکۍ ته یې. پلیز مهرباني ته یې. open یې کولاوول ته. learning learning یې زده کړه ته. learning زده کړه. I am learning English. زه انګلیش زده کوم. I am learning English. زه انګلیش زده کوم. delicious delicious یې ذایقه دار ان ذایقه ته یې. delicious ذایقه. she cooks delicious food. هغه ډېر خوندور خوراک پخوي. she cooks delicious food. هغه ډېر خوندور خوراک پخوي صحیح ده. baby baby یې ماشوم ته. baby
ماشوم. The baby is sleeping. ماشوم اوده دی. The baby is sleeping. ماشوم اوده دی. Student یعنی طالب علم ده. Student طالب علم ده. We are good student. مونږ ښه طالب علمان یو. We are good student. مونږ ډېر ښه طالب علمان یو. Very یعنی ډېر ته. Very ډېر. He drives very fast. هغه ډېر تیز موټر چلاوي. He drives very fast. یعنی هغه ډېر تیز ډریوینګ کو. صحیح ده. need یعنی ضرورت ته. need ضرورت. I need some water. زه څه اوبه ته ضرورت لرم. I need some water. زه څه اوبه ته ضرورت لرم. need یعنی ضرورت ته. water یعنی اوبه ته. صحیح ده. live یعنی اوسېدل ته. یعنی ژوند کول ته. live اوسېدل. I live in Dubai. I live in Dubai. زه په دوبۍ کې اوسېږم. په دوبۍ کې ژوند کوم. I live in Dubai. زه په دوبۍ کې ژوند کوم. father ویل کېږي پلار ته. father پلار. My father is a teacher. زما پلار استاد دی. My father is a teacher. زما پلار استاد دی. داسې ډېرې بې شمېره جملې جوړولی شئ، خو چې تاسې خالي سوچ ورته کړئ، یعنې د پلار په ځای ورور پکې استعمالوئ چې مو پلار استاد دی، مو پلار انجینر دی، ما پلار ډاکټر دی، یا ما پلار داسې نه. د یوې جملې نه ډېرې جملې تاسې جوړولی شئ، خو چې صرف فکر ورته کړئ. نیو ویل کېږي نوې ته. نوې ته ویل کېږي. صحیح ده. She has a new cloth. She has a new clothes. هغه نوې کپړې لري، جامې لري. صحیح ده. کپړې یا جامې ورته یې سکو د کپړې ویایي. صحیح ده. دا کلوت کپړې ته ویل کېږي. صحیح ده. نیو ویل کېږي نوې ته. کراوډ ویل کېږي رش، یعنې شور ماشور دراب دریب چې وي هغه ته ویل کېږي کراوډ رش. The market was crowded. په مارکیټ کې رش و. The market was crowded. په مارکیټ کې رش و. بیسټ ویل کېږي تر ټولو ښه. بیسټ معنا ښه، یعنې تر ټولو ښه. He is my best friend. هغه زما تر ټولو ښه ملګری دی. He is my best friend. هغه زما تر ټولو ښه ملګری دی. فرینډ یا ملګری ته. صحیح ده. هانګري ویل کېږي لوږه ته، یعنې وږي کېدل ته. هانګري لوږه. I am hungry now. زه اوس وږی یم. I am hungry now. زه اوس وږی شوی یم. صحیح ده. د نو ویل کېږي نو. د نو ویل کېږي NOW. دغه مطلب دی اوس. سیټ ویل کېږي کېناستل ته. سیټ کېناستل. پلیز سیټ هیر. مهرباني وکړه دلته کېنه. پلیز مهرباني وکړه سیټ کېنه هیر دلته. د هیر مطلب دی دلته. صحیح ده. سوفټلی ویل کېږي په آرامه، په کلاره. سوفټلی په آرامه یا په کلاره. She speaks softly. هغه په آرامه خبرې کوي. She speaks softly.
هغه په آرامه خبرې کوي. لوست ویل کېږي ورکول. ورکول. I lost my phone. ما خپل موبایل ورکړو. یعنی خپل موبایل مې د لاسه ورکړو. I lost my phone. ما خپل موبایل ورکړو. love ویل کېږي مینه ته. مینه. we love our country. مونږ خپل ملک سره مینه کوي. we love our country. مونږ خپل ملک سره مینه کوي. کنټري یایي ملک ته. روم یایي کمره. کمره. The room is clean. کمره صفا ده. The room is clean. کمره صفا ده. کلین یایي صفا کول ته. صحیح ده، صفايي ته. لیټر یایي شاته، یعنی ورسته، ناوخته. I will call you later. زه به درته ناوخته کال وکړم. I will call you later. زه به درته ناوخت کال وکړم. دی یایي هغوی ته. هغوی. They are watching TV. هغوی ټي وي ګوري. They are watching TV. هغوی ټي وي ګوري. واچینګ ویل کېږي کتل ته. صحیح ده. کایند یایي مهربان. مهربان ته یایي. صحیح ده. My teacher is kind. زما استاد ډېر مهربان دی. My teacher is kind. زما استاد مهربان دی. کلر ویل کېږي رنګ ته. رنګ ته ویل کېږي. I like this color. زه دا رنګ خوښوم. I like this color. زه دا رنګ خوښوم. ان ویل کېږي دننه. دننه. I works in a company. زه په کمپنۍ کې کار کوم. I work in a company. زه په یوه کمپنۍ کې کار کوم. وی یایي مونږ ته. مونږه. We are ready now. مونږ تیار یو اوس. We are ready now. مونږ اوس تیار یو. ریډي ویل کېږي تیار ته. نو ویل کېږي اوس ته. هاټ ویل کېږي ګرم ته. ګرم. The food is hot. خوراک ګرم دی. The food is hot. خوراک ګرم دی. فوډ یایي خوراک ته. هاټ یایي ګرم ته. بلاک ویل کېږي تور. تور. She is wearing black shoes. هغې تور بوټان په پښې دي. She is wearing black shoes. هغې تور بوټان په پښې دي. شي استعمالیږي د جینۍ د پوره. صحیح ده. ویرینګ استعمالیږي ویرینګ یایي اغوستل ته. یعنې بلاک تور ته یایي. شوز یایي بوټان ته. صحیح ده. یعنې چپل بوټان ته شوز یایي. صحیح ده. ټایرډ ویل کېږي ستړی. ستړی. I am very tired. زه ډېر ستړی یم. I am very tired. زه ډېر ستړی یم. بیوټیفول ویل کېږي ښایسته ته. یعنې ښکلي ته. بیوټیفول ښایسته. Today is a beautiful day. نن ډېره ښایسته ورځ ده. Today is a beautiful day. نن ډېره ښایسته ورځ ده. ډرینک ویل کېږي څښل ته. څښل.
ही ड्रिंक मिल्क एवरी डे. هغه هره ورځ پایس کی. he drink milk every day. هغه هره ورځ پایس کی. څوک ورته پای وایي څوک ورته شوده وي. موږ خپل ورته شوده وایي. صحیح ده. برادر ویل کېږي ورور ته. برادر ورور ته ویل کېږي. I have two brothers. زما دوه ورونه دي. I have two brothers. زما دوه ورونه دي. کلاسمیټ ویل کېږي کلاس ویلو ته. یعنې د کلاس ملګري څه وي دته ویل کېږي کلاسمیټس. د کلاس ملګري. صحیح ده. نه کلاس ویلو. They are my classmates. هغوی زما د کلاس ویلو دي. They are my classmate. هغوی زما کلاس ویلو دي. سپیک ویل کېږي خبرې کول ته. سپیک خبرې کول یعنې ویل ته. The teacher is speaking. استاد خبرې کوي. The teacher is speaking. استاد خبرې کوي. هوم ویل کېږي کور ته. هوم کور. We are going home. مونږ کور ته ځي. We are going home. مونږ کور ته ځي. کین ویل کېږي کول. کین کول یعنې یو شی کړی شي څه هغه ویل کېږي کین. She can drive a car. هغې ګاډی چلوی شي. She can هغه کولی شي drive a car ګاډی چلوی شي. صحیح ده. his ویل کېږي د هغه. his د هغه. I forgot his name. مانا د هغه نوم هیر شو. I forgot his name. زمانه د هغه نام هیر شو. forgot یې هیرول ته. نیم یې نوم ته. چلډرن ویل کېږي ماشومان ته. یعنې واړه ماشومان ته ویل کېږي. واړه ته. چلډرن ماشومان. The children are happy. ماشومان خوشحاله دي. The children are happy. ماشومان خوشحاله دي. heavy ویل کېږي دروند. heavy دروند یعنې وزني. My bag is heavy. زما بیگ وزنی دی یعنی دروند دی. My bag is heavy. زما بیگ دروند دی. اوپن ویل کېږي کولا وهل. اوپن کولا وهل. He opened the shop. هغه دکان خلاص کړو یعنې کولاو یې کړو. He opened the shop. هغه دکان خلاص کړو. شوپ یې دیګونه ته. help ویل کېږي مرسته ته. help مرسته. I need your help. زه ستا مرسته ته ضرورت لرم. I need your help. زه ستا مرسته ته ضرورت لرم. ریډ ویل کېږي سور ته. یعنې سور کلر ته ویل کېږي. سور رنګ ته ویل کېږي. ریډ سور. She like red flower. هغه سره ګلان خوښوي. She جینۍ ته وایي like خوښوي red flower. هغه سره ګلان خوښوي. ډینر ویل کېږي د ماښام ډوډۍ ته. ډینر د ماښام ډوډۍ. We are eating dinner.
مونږ د ماښام ډوډۍ خوري. We are eating dinner. مونږ د ماښام ډوډۍ خوري. eating ویل کېږي خوړل ته. صحیح ده. لونګ ویل کېږي اوږد. لونګ اوږد. موږ په پښتو کې ویږد ورته یایي. صحیح ده. اوږده یعنې ویږد. The road is long. د سړک اوږد دی. The road is long. دا سړک اوږد دی. سمارټ ویل کېږي هوښیار هلک ته یعنې پوه هلک ته ویل کېږي. سمارټ پوه یا هوښیار. He is a smart boy. هغه هوښیار هلک دی. He is a smart boy. هغه هوښیار هلک دی. فار ویل کېږي د پاره یعنې د هغه د پاره د هغې د پاره یعنې دا کیسې چې موږ کوي بیا به فار استعمالوي. I am waiting for you. زه ستا دپاره انتظار کوم. I am waiting for you. زه ستا دپاره انتظار کوم. انډر ویل کېږي لاندې. لاندې. The cat is under the table. پیشو د میز لاندې ده. The cat is under the table. پیشو د میز لاندې ده. کیټ یایي پیشو ته. ټیبل یایي میز ته. وینټ ویل کېږي تلل ته. تلل ته ویل کېږي. They went to the market. هغوی مارکیټ ته لاړل. They went to the market. هغوی مارکیټ ته لاړل. باټ ویل کېږي اخیستل ته یعنې په پیسې باندې چې څه اخلې اخیستې دي باټ بیا ورته ویل کېږي. صحیح ده. بای ورته ویل کېږي. باټ ورته کېږي. دا بیا ورسه زه په ټنسي نشه په کارونه تو سپارشي باندې رغه خلاصاوه خو دلته خالي لږکې سوچ وتا کې. صحیح ده. He bought a نوې فون. هغه نوې موبایل واخیسته. He bought a نوې فون. هغه نوې موبایل واخیسته. صحیح ده. نوی موبایل یې وکړ. ټوګیدر ویل کېږي یو ځای. We study together. مونږ یو ځای سبق وایي. We study together. مونږ یو ځای سبق وایي. بلو ویل کېږي شنه رنګ ته. بلو شین. The sky is blue. اسمان شین دی. The sky is blue. اسمان شین دی. لایک ویل کېږي خوښول. خوښول ته ویل کېږي. I like rain weather. زه باراني موسم خوښوم. I like rain weather. زه باراني موسم خوښوم. هاوس ویل کېږي کور ته. هوم کیر ته ویل کېږي. هاوس کیر ته ویل کېږي. صحیح ده. هاوس ویل کېږي کور ته. She is cleaning the house. هغې کور صفا کوي. She is cleaning the house. هغه کور صفا کوي. She استعمالیږي د جینۍ په ځای باندې. He استعمالیږي د هلک په ځای باندې. forever ویل کېږي تل لپاره یعنې همیشه. forever تل لپاره. We are friend forever. مونږ تل لپاره ملګري یو. We are friend forever. مونږ تل لپاره ملګري یو. لیټل معنا لږ یعنې لږ شان. لیټل لږ. I can speak little English. زه لږ انګلیش کې خبرې کولی شم. I can speak little English. زه لږ انګلیش وهلی شم. کافي ویل کېږي کافي چای ته. دا یو قسم چای دی. صحیح ده.
काफ़ी काफ़ी चाय ته ویل کېږي. He is drinking coffee. هغه کافي څښي. He is drinking coffee. هغه کافي څښي. Relatives ویل کېږي خپلوان ته. Relatives خپلوان. We visited our relatives. مونږ خپل خپلوان ته چکر ووهه. We visited our relatives. مونږ خپلوان ته چکر ووهه. visited یې چکر ته. our ویل کېږي زمونږ یعنې our زمونږ خپلوان یعنې زمونږ. very ویل کېږي ډېر ته. very ډېر. The water is very cold. اوبه ډېرې یخې دي. The water is very cold. اوبه ډېرې یخې دي یعنې سړې دي. yesterday ویل کېږي پرون ورځ ته یعنې تېره شوې ورځ ته یایي. yesterday پرون. I lost my key yesterday. ما خپلې چابې پرون ورکې کړې. I lost my key yesterday. ما خپلې چابې پرون ورکې کړې. ان ویل کېږي باندې. ان باندې یعنې لکه په میز باندې په کارډ باندې په تلیفونه باندې یعنې دا باندې معنا ان معنا باندې. صحیح ده. She is talking on the phone. She is talking on the phone. هغې په تلیفونه باندې خبرې کوي یعنې شي استعمالېږي د جینۍ دپاره. She is talking on the phone. هغې په تلیفونه باندې خبرې کوي. میچ ویل کېږي کل ته. میچ کل ته ویل کېږي. We are watching the match. مونږ لوبه ګوري یعنې کل ګوري. We are watching the match. مونږ لوبه ګوري یعنې کل ګوري. صحیح ده. crying ویل کېږي جاړل. crying جاړل. The baby crying loudly. ماشوم په تیز اواز جاړي. The baby crying loudly. ماشوم په تیز اواز جاړي. بیبي ویل کېږي ماشوم ته. loudly ویل کېږي په تیز اواز باندې. تیز اواز ته loudly ویل کېږي. صحیح ده. better ویل کېږي ښه. better ښه. I am feeling better now. I am feeling better now. زه اوس ښه احساس کوم. feeling ویل کېږي احساس ته یعنې I am feeling better now. زه اوس ښه احساس کوم. finished ویل کېږي ختم کول. finished ختم کول. He finished his homework. هغه خپل د کور کار ختم کړو. homework ویل کېږي د کور کار ته. He finished his homework. هغه خپل د کور کار ختم کړو. question ویل کېږي سوال ته. question ویل کېږي سوال. The teacher asked the question. استاد د سوال پوښتنه وکړه. ask ویل کېږي پوښتنه ته. The teacher asked the question. استاد د سوال پوښتنه وکړه. lesson ویل کېږي اورېدل ته. lesson اورېدل ته ویل کېږي. I like to listening the music. زه د غانې اورېدل خوښوم. I like to listening the music. زه د غانې اورېدل خوښوم. like یې خوښول ته. listening یې اورېدل ته. music یې غانا ته. صحیح ده. outside ویل کېږي بهر ته. outside بهر. they are waiting outside. هغه بهر انتظار کوي. they are waiting outside. هغوی بهر انتظار کوي. صحیح ده.